मकसद एक ही नारा, निकालो खान हमारा, एक ही मकसद एक ही नारा, निकालो खान हमारा, एक ही मकसद एक ही नारा, निकालो 45% नंबर دی مهران گاډي دی کپډی چوک کې دا ټول اخیرینو په کې پی کې مې دی ودرې بنگړي دی راته لاسو تواچی پښتون او نر د پاره دینه بل خبره نشته چې نور تاسو سره بالکل ټایم نشته که تاسو راوځي خوخه کني بیا به مونږ ته نسو کې انتشاریان وایي بیا به مونږ ته دهشتګرد وایي نه بیا مونږ ته دا وایي چې دی تاسو یو ځای کېږئ نه کنه عوام ته نو خو ډېر تکړه یاره زه هم چې ډېرې تکړه ته دلته وګوره د نیمې نه زیاتې دي کې پښتنې دي او زمونږ مشران خو دونه کمزوري شو چې د یوې ښځې سوال زمونږ د صوبایي صدر سره نشته هغه ورته په کم شکل ورکوي چې ستا تصویر جوړ شو د خدای انصافداره د چین مې ندام په دې پاټۍ کې را روانه ما سره موجود دي راځئ خبرې اترې ورسره کوو څه ویل غواړئ جي بس من خو دا ویل غواړو چې زمونږ د کې پی کې نه نن یو ایم پی ای صاحب راغلی دی من خو په دې شکر وباسو انشاءالله زه به نن 2 رکعته نفل کوم چې د کې پی کې نه هم څوک راغله خبره ته ووایه یو ایم پی ای د صوبې نه ټاکلی شو که نه نور هم شته بد دا نور خو هغه پرویز خټک به وی چې یاره ما 35 کسان دی کې زما دي که نه نو ښکاره هغه بس موږ عوامو ته ثابته شوه چې نن دی نه راوځي دې ځای ته نه راځي آیا دی له موږ اوټ که په لارو په کوڅو او په سولرو د جوماتونو ورکړي خو دی دې موږ ته وایي زه به د ویډیوګانې ښیمه چې موږ دی له اوټ په دې ورکړي د خان رهایي دا کورسۍ نه وه دې کې ټول امپیګانو هر امپی قوم سره دا وعده کړې وه چې زه به کورسۍ له نه ځمه حالان کې دا د کورسۍ خواهشمند و دي د کورسۍ وږي و دي کورسۍ له لړه خو یو خبره دی زموږ د عوامو دې واوري د پرویز خټک نه غټ سیاستدان په کې پی کې کې په یو مینه ایم پی ایم زه نه وینم دا خو ټول ماشومان راغلي دي او ما ته وګوره د نورو خلکو په لوبو واغشته په عیاشو په ګډو وډو یې سر کړ نن عوام بس تاسو خلاف روزي او انشاءالله د لږو ورځو کې ګوره د نوخار د ذلې نه ما قدم اغشتی دی او زه به یې ښیمه او که یو ایم پی ایم ماله چیلنج راکوي زه ورته چیلنج ورکوم چې زه سابقه ناظم یم ته ما سره قوم راوباسه په مقابله کې دونه پورې دی وغورځېده چې د چا په اعتماد نشته اعتماد په ختم دی پکار دی دا نن سبا دا دی چې چا پترو دی کورسو ته رسیدلی هغه دی جیل کې دی زه دلته راځم ولې د ایم پی ای ولې نه راځي مسله دا ده چې عمران خان چاله ټیکټ ورکړي د ټیکټ نه مخکې ډېر بهادري نري خو چې څه وخت کې ټیکټ ورکړي ایم پی ای ایم این ای جوړ شي نو بیا مشکلات زیات شي یره پکې پیدا شي یره د ټیکټ سره پیدا کیږي اصل خبره دا ده چې دا ایم این ایګان ایم پی ایګان یو هم نه مني چې موږ د عمران خان په ټیکټ پاس شوي دی ټول دا وایي چې یاره موږ کې خپله کوالټي وه خو اوس اپریدي صاحب دا ووایي چې موږ د کونسلرۍ سیټ نشو ګټلی نو زه یم د نور ایم پی ایګانو له پکار دي چې دې ته معلومه ده نو دې دې بیا دې میدان ته روځي کني سبا ګوره دا خبره به حقیقت کیږي د کونسلرۍ به هم نه ګټي او عوام چې دي دا د خان صاحب سره دي نن درته زه وایم په کې پی کې کې چې د حالات خرابوي زمونږ غونډ د کې پی کې کابینه چې د دیه خرابوي دیه دونه حد ته رسوي چې د ورکر له ماتوي خو ورکر له چې دی دا په ورکر دی او انشاءالله زه چې تر کومه جمدیم د نوخار اواز رانه چې هغه پلار هم نشي بندولی زه یم جنید اکبر صاحب خو دا یوه عهده ورکړه که نه چې د صوبایي صدارت هم دلته راوړي زما ورته چیلنج دی چې ورکر غل پسې نه ځي او د دینه خو ما ته وګوره د دینه هم که چې ته ښځې پاس کړې وي هغه به ته بهتر وي کم از کم په خپله خبره به پښتنو ښځې ډېرې تکړه یاره زه یم چې ډېرې تکړه ته دلته وګوره د نیمې نه زیاتې دي کې پښتنې دي او زمونږ مشران خو دونه کمزوري شو چې د یوې ښځې سوال زمونږ د صوبایي صدر سره نشته هغه ورته په کم شکل ورکوي چې ستا تصویر جوړ شو د خدای انصافداره د چین مې ندام په دې پاټۍ کې را روانه ده تم را روانې خو دا هم را روانه سرجي که تاسو له سبا ایم پی ای ټیکټ درکړي ایم این ای جوړ شي ایم پی ای جوړ شي نو بیا به ستا دا حل دا کم چې د نورو دی زه چې دې ته ګورم که نه نو زه د کونسلرۍ الیکشن هم بیان کوم ځکه که بوزدله کېږم که نه نو د عوامو کې ښیمه دا ورکر ښیمه ما ته وګوره ښې سختې مو تېرې کړي دي نیم وجود مو کار نه کوي په دې پاټۍ کې مو وال خوړلي دي ما ته د کې پی کې ایم این ای ایم پی ای وښیي چې د کم وال خوړلي دي یو دی ما ته وښیي چې د سزا خوړلې ده په ډي چوک کې د تیښتې والا ما سره د دې ویډیوګانې پرتې دي چې دې څونه په تیښته څوک پکې تیښته تلي یو هم نه دی پاتې شوی که پاتې شوي نو ګیر شوي به په ډز به لګېدلي وو دا قربانۍ به ورکر ورکوي او عیاشۍ به د موږ مشران علي محمد خان صاحب هلته کې ولاړو هغه نه دی تښتېدلی نور داسې ډېر د ډي چوک ویډیو د دې راوباسي او ما ته د دې علي محمد خان وښیي زما ګاډی دی 45% نمبر دی مهران ګاډی دی که په ډي چوک کې دا د ټولو اخیرینو په کې پی کې مې دی ودرېږو بنګړي دي راته لاسو ته واچي پښتون
او نر د پاره دینه بل خبره نشته. ما ته د یو وخی یو ایمنه مې لیدلی اقبال افریدي صاحب ته ما کال کړی دی چې کله گاډي پسو شو هغه موکیل راغلی دی او ورکر ته د وی چې اوزه ځکه چې موږ د نه لړو تاو دلته څه علي امین ګنڈاپور صاحب باندې خو الزام نه لګی کنه هغه خدا ټوله قافله راوسته و. نو زه خو به دا یو خبره وکم چې په 26 کې وسره مونږه کیوتو چې وزیر اعلی صاحب مخکې شه نه مخکې کېدو. وزیر اعلی صاحب خو د ټولو نه مخکې تېښته کړې ده ولې چې هغه موی دا ګولۍ په مام خښېږي د هغه نه خو بل وي عهده پاتې کېږي مونږ نه خو صرف کور او بچي پاتې کېږي. مونږ خو دې ته کاټو دا الزام دی دا یاره که دا الزامونه هغه ځای نه به ورکر نه تلو که دا مشران حلفن ویلی شي ما ته دا مشران ودرېږي او که دا ورکر د وتښتېدو دا له جرم در کوم بای حلفن ویلی شي زه درته بای حلفن وایم دي ودرېږي او زه دې وتښتم ځه زبردست. نه تښتي. زمان صاحب را دې موجود دی جی د پی ټی آی ډېر تکړه کارکون دی د باډۍ نه لکه زما کمزورې دی د قربانۍ غوښه دی ډېره کمه خوري خو بهرحال تکړه دی د زړه نه ډېر مضبوط دی تکړه دی. څه ویل غواړي جي دلته کې دا راغونډه شوې د پی ټی آی ډېر زیات کارکون راغلي دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به خپل لیډرشپ ته خپل قیادت ته دغه په شارټ الفاظو کې یو میسیج ورکول غواړم چې ورکر ته هر څه ښکاره شوي دي. ورکر ته چې څنګه زموږ د چې کوم ادارې دي که هغه څومره ادارې د هغې رول معلوم دی چې کوم جوډیشري د هغې رول معلوم دی کوم چې د نورو سیاسي پارټیانو کوم رول په دې ټایم کې ادا کوي هغه معلوم دی او دې سره سره ستاسو رول معلوم دی چې د تیر 2 کالو نه تاسو کوم رول ادا کوئ د هغې یو نقطه باندې د هرې حلقې ورکر ته د خپل ایم این اے د ایم پی اے د هر څیز پته ده. لہذا تاسو چې کوم غفلت او تاسو د کوم غفلت د وجې نه زموږ د دنیا د تحریک مرګري شهیدان شو گرفتار شو خلک پکې د مالونه جایدادونه خلاص شو بل طرف ته تاسو پروتوکول دي عیاشۍ دي مزید دي چرچی دي او وزارت دي او چې د کوم نظریه ده د خان صاحب دغه نه مکمل طور تاسو رستو شوی او که څوک داسې خبرې کوي نو الټا بیا پاغي باندې تاسو اف آی آر کوي. او سر جی دا راته ووایه تاسو ته هم بنګړي اچولې او پولیس والا چې خلکو ته اچوي که نه یعنې کې هتکړۍ تاسو ته اچولې وي نو دغه یې ولې اچولې وي او تاسو له کور روان که او تاسو هېڅ ونه کړله یعنې کې د پی ټي آی هغه درنه چې وه په صوابۍ کې. یاره اصل خبر دا ده چې کله ستا دشمن داسې چې هغه صرف تا ته مخالف ولاړي ستا په قافله کې غداران نه نو هغه دشمن سره مقابله کیږي خو چې خپله کې د غداراني نو لهذا زمونږ چې کوم دی نو په پارټۍ کې خپله داسې خلک دی چې هغه نه غواړي چې عوام دې راوچت شي یا عوامي او قیادت دې راوچت شي هغه دا خلک لیډ کړي او نه په خپله دا ملک یا دا عوام نه لیډ کوي. هغه درنه تاسو له ختمه کړه نو د دې په حواله سره نه تاسو احتجاج ریکارډ کړی دی هېڅ هم ونه کړل ما اورېدلي چې تاسو به غټ احتجاج کوئ. یاره زموږ اراده انشاءالله ډېرې زیاتې دي مخکې ډېرې ارادې دي خو فلحال د هغې باره کې زه کمنټ نه ورکول غواړم. ښه سرداره ته ووایئ صدارت چې دی ماشاءالله جنید اکبر صاحب سره دی او د دې نه لاندې هم ښه تکړه د پي ټي آی د پښتنو کارکنان دي. جنید اکبر صاحب مخکې م ویلي وو چې د اختر نه پس به مونږ کال ورکوو او پوره صوبه به بندوو نو هغه اختر هم تېر شه پته نشته چې کوم اختر یاد کړی دی اوس محرم دی نو دا راته ووایي چې کوم محرم دی. خبره داسې ده چې مخکې دې څه کوي هغه خو لا نه ده معلوم خو تر دې ساعته بالکل چې کوم خصوصا هغه خلک چې کوم سره د پارټۍ عهدې دي هغې خو د سره چې کوم دی نو د عمران خان رهایي غواړي نه هغه دې پسې لګېدلي دي بس چې چاته په تنظیم کې یو معمولي عهده ملاو شي هغه په هغې غلي شي که چاته یو معمولي نوکري ملاو شي هغه په هغې غلي شي او چې کوم زمونږ په شان باغیان چې هغه صرف او صرف د عمران خان په نظریه ولاړ نو هغه د ټولو په نظر کې بد کړي چې دی داسې او دی داسې او دی داسې او خپل هم دې څه نه کوي لهذا ان شاء دا به ووایم چې نور تاسو سره بالکل ټایم نشته که تاسو راوځئ خو ښه کنې بیا به مونږ ته نه څوک انتشاریان وایي بیا به نه مونږ ته دهشتګرد وایي نه به بیا مونږ ته دا وایي چې دې تاسو یو ځای کېږئ نه که نه عوام خو چرم چې راوځي بیا ډېر زیات مشکلات شي که نه زمونږ چې په ترجیحاتو کې ډېر زیات فرق دی زمونږ مقصد صرف او صرف د عمران خان رهایي ده او د هغې نور هم ډېرې مقصدونه دي او ډېر د هغې چې کوم دی ترجیحات دي. ښه سرجي دا راته ووایه ما یو اواز اورېدلې او بېګا په خوب کې چې په نوښار کې او مختلف ځایونو کې یو خو دا وه چې عمران خان صاحب 2 عهدې چاله نه ورکوي په نوښار کې 2 عهدې چاله ورکړي او د دې نه علاوه 2 عهدو والا سره به څه کوئ دا خو د عمران خان صاحب ویژن نه و. دا جی دا دې سات کې چې کوم عهدې ملاویږي دا صرف هغه کس ته ملاویږي چې کوم کس اواز اوچتول غواړي او هغه دې سره په وخته باندې کمپرومایز وکړي بس هغه دې پسې شاته ولګي بقایا چې کوم کس دې سات کې د عمران خان رهایي غواړي دا زره کیمرې په سیاست سره په قسم سره دا خبره کوم چې هغه کس ته چرم دې عهده نه ورکوي. خاص دا راته ووایه از وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې دا کله پورې په دې سیټ ناسي نو ازادي کېدای شي د خان صاحب ډېر خلک دا وایي چې کله پورې سی ایم دی وي ازادي نشته د خان صاحب. یاره دا خو د بهتر پته خو به د خان صاحب ته هم لیکوي او په دې باندې کمنټ نه کول غواړو ځکه چې ډېرې خبرې راځي. खान हमारा खान
सेनेटर साहब खड़ी हैं, उनको भी एक ही मकसद एक ही नारा एक ही मकसद एक ही नारा खान हमारा खान हमारा एक ही मकसद एक ही नारा निकालो खान हमारा एक ही मकसद एक ही नारा बाहर निकालो खान हमारा एक ही मकसद एक ही नारा बाहर निकालो खान एक ही मकसद एक ही नारा बाहर निकालो खान हमारा एक ही मकसद एक ही नारा बाहर निकालो खान हमारा मकसद एक ही नारा बाहर निकालो खान हमारा रिहा करो खान को रिहा करो रिहा करो खान को रिहा करो